ښه خلک هم د آسمان د پوستکي د لاندې علما دي او بد خلک هم د آسمان د پوستکي د لاندې څوک دي؟ علما دي. مطلقا علماو ته فتنهګر ویل دا د ایمان د زوال خطر دی. که یو څوک یو عالم ته کنزل وکړي بد رد ووایي څه شخصي خصومت د وجې نه نه وي دا سړی کافر کیږي او ښځه پرې طلاق کیږي. یو مجاهد منفي حرکت وکړو نو ته به دغه مجاهد ته بد وایي که ټول مجاهدینو ته به بد وایي. د علماو ته فتنهګر هر ډله کې ښه او بد شته، په هر ډله کې ښه او بد شته. مطلقا علماو ته فتنهګر ویل دا د ایمان د زوال خطر دی. حتی علما لیکي زمونږ امام محمد رحمت الله علیه زمونږ د مذهب لوی امام دی. دا اتفاقی مسله ده که یو څوک یو عالم ته کنزل وکړي بد رد ووایي څه شخصي خصومت د وجې نه نه وي، یو خو دا چې شخصي جنجال ولري یو څوک یو ملا صاحب سره او یو څه ورته وایي، شخصي خصومت د وجې نه نه وي، د دین او د علم د وجې نه څوک یو عالم سره بدبیني ولري بد رد وایي دا سړی کافر کیږي او ښځه پرې طلاق کیږي. ولې؟ چې د دین د وجې نه یو عالم دین سره بدبینی و دشمنی و عداوت دا په حقیقت کې دین سره دشمنی دی. دی وجه نه حتی علما لیکي ښځه پرې طلاق کیږي. خو که چېرته شخصي خصومت یو څوک ولري یو عالم سره هغه ځان ته خبره ده، هغه بېله خبره ده. خو بالکلیات یوې ډلې ته بد ویل فتنهګر ویل دا درسته خبره نه ده. حدیث کې راځي علماو کې ښه هم شته بد هم شته. حدیث کې راځي مشکات المصابیح کې یو حدیث دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه صحابي پوښتنه کوي یا رسول الله دنیا کې بهتر خلق څوک دي او خراب خلق څوک دي؟ زمونږ استاد خوږ پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي خیر الناس تحت ادیم السماء خیر العلماء وشر الناس تحت ادیم السماء شریر العلماء. ښه خلک هم د آسمان د پوستکي د لاندې علما دي او بد خلک هم د آسمان د پوستکي د لاندې څوک دي؟ علما دي. هر ډله کې ښه او بد شته. یو عالم یو مولوي صاحب چې نوم یې مولوي صاحب وي عالم وي یو غلط حرکت د شریعت خلاف حرکت هغې نه صادر شو دغه شخص ملامت کا. ټول علماو ته په بد نه وایي که نه. یو مجاهد منفي حرکت وکړو نو ته به دغه مجاهد ته بد وایي که ټول مجاهدینو ته به بد وایي. یو ډاکټر صاحب په یو شفاخانه کې مریض سره غلطه رویه وکړه نو ته به تنها دا یو شخص ملامتوي که ټول ډاکټر صاحبانو ته به بد وایي. یو انجینیر خیانت وکړه ستا په تعمیر کې ستا په مارکیټ کې ته به دا شخص ملامتوي که ټول انجینرانو ته به بد وایي. یو حاجي صاحب غلط کار وکړ نو ته به صرف دا شخص ملامتوي که ټول حاجي صاحبانو ته به بد وایي. یو قاري صاحب غلط کار وکړ دا شخص ملامت کا ټول قاري صاحبانو ته به بد نه وایي. یو پیر صاحب غلط کار وکړ د شریعت خلاف کار وکړ صرف دا شخص ملامت کا ټول پیر صاحبانو ته به بد. عین شکل یو ملا صاحب غلط کار وکړ د شریعت خلاف کار وکړ دا شخص ملامت کا د شخص ته بد ووایه د بدعملۍ د وجې نه خو ټول علماو ته به بد نه وایي. د ټول علماو دشمني به نه کوي. داسې به نه وایي چې ټول علما فتنهګر دي. دا ډېر غلط فکر دی. ما درته ویل چې که شخصي اغراض که شخصي اهداف خصومتونه منځ کې نه وي او یو څوک داسې بدبیني او بد عقیده علماو ته ولري نو دا د ایمان د زوال خطر دی. دې کې ډېر احتیاط پکار دی. داسې نظریه ساتل نه دی پکار.